په هیواد کې د کورونا وژونکي وایروس خپرېدو خلک اندېښمن کړي. د مخنیوي لپاره یې حکومت ځینې بندیزونه ولګول چې ورسره سم د لوږې ویرې سر پورته کړی. د یوې کورنۍ سرپرست احمد الله چې له یوې پښې د ماین چاودنې بې برخې کړی او د کورنۍ د سرپرستۍ له مخې ښار کې د مخابراتي شبکو کریډټ کارت پلوري وایي چې د یو کورنۍ له لوږې سره مخ او اندېښمن دي. شخصي ژوند هم ډېر تریخ دی، ډېر وضع خراب دی. دا اوس هم ټول کې 2 روپۍ نه لرو. امیدونه مو الله ته دي، یارانو ته دې ستوري څه کوي او دولت ته دې څه کوي، څه وشي، څه کومکونه دې د خلکو سره کوي. پښه مې په یو ماین په انفجار کې په انګړ ولسوالۍ کې تر زنګانه پورته ده او دا بله پښه کې مې خراښچې دي، ګپ زیاتی پرې نه سمه. نوموړی د نیوکې په بڼه له حکومته غواړي چې له څارملنې یا قرنطین سره دې سم د کرایي کورونو، خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو لوړې بیې هم کنټرول کړي. دولت هم غواړو چې که تاسې ښارونه قرنطین کوئ، اول دغه د کورو کرایې په مالکینو باندې ورماف کړئ، دغسې د اوبو بیلونه دې ورماف کړئ. هغه یو غریب چې یو ډېړۍ یو کراچۍ چلوي یا مثلا یو کوچنی دوکان یې رایستلی دی، په هغو د دوکانونو کرایې ورماف کړئ. دی وایي پلار یې ناروغه او خپله بې پښو ده، له حکومت او خلکو د مرستې غوښتونکی دی. له تیرو څو ورځو راهیسې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو په څېر غزنی هم قرنطین شوی، خو د تیر په څېر د سړک غاړه لا هم د بېوزلو له شتونه خالي نه ده. 40 کلنې درخانۍ له خپلې ناروغې لور سره د درملنې پیسو پیدا کولو په هیله درسته ورځ مازدیګر کړي او وایي تر اوسه یوازې 2 افغانۍ ترلاسه کړي. نایم کتن یم ناسه خوان با یم هیچ شی نه لرم. کاکا یم فوقو کم دا یم پیر اکای دا بیر پیر دکلور دوا وکن دبکلور بوری وکن جان دوا وکن شی وکن. محمد داود د هیواد له بغلان ولایت څخه غزني ته په خبره له جنګه ګوښی د کار او ښه ژوند ترلاسه کولو په موخه راغلی او اوس د غربت له تنګ ژوند سره لاس او ګریوان دی. دی وایي اینجا خراب خونه است و حساب تقریبا ما باور کنید که ما از دیروز تا اول موضوع قرنطین ما خودم خبر نداشتم. فقط در خانه ما 500 افغانی داریم که آرتم در خانه ما موجود نمی باشه. به خدا معلوم است که 15 کلن سیف عمر چې پلار یې په روانه جګړه کې وژل شوی وایي ډوډۍ نه لري او له خلکو د مرستې غوښتونکی دی. د دغه ماشوم د ژوند په اړه په دې ولایت کې یو مدني فعال اسدالله مرجان خیل وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. اسدالله مرجان خیل یم، مدني فعال یم. دغه هلکان پرونه مو راغله، بل ځل ما ته راغلو، نو دغو پلار شهید شوی دی، کور کې سرپرست نه لري. نو دا ماشومان پرونه هم راغلي، نن هم راغلي دي، وایي له یو بل له کوره ډوډۍ راوړو او یا شی راوړو، د هلکان چلوو. اوس به د خلک دغه هم نه راکوي. نو موږ د تجارانو او له خلکو همدا غوښتنه ده چې دغه یتیمانو بېسرپرست خلکو سره کومک وکړي، دا به هم د دنیا ګټه یا د آخرت ګټه. ثنا محمد هم د غزني ښار په یوه کرایي کور کې اوسیږي او په خبره یې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. موږ په دغه وضعیت هغه په خپله وګورو په لیست کې 2 منه وړه پراته دي، داسې تقریبا یو 15 کیلو وریځې پرتې دي. د لاس فارین د مزدوري سلاسو 3-3.5 روپۍ ورځنی هغه هم اوس نشته. یو سړی کار نشي وکړی، وایي کارونه بند دي، اوس کارونه نشي کولی. دغه کور 2000 روپۍ کرایه ورکوو، 1500 روپۍ د اوبو بیل ورکوو، دا یې 2500 روپۍ. نو دا 15 تنه عیار ده. نوموړی کوم ځانګړی روزګار نه لري او د روزانې کارونه کوي چې د غزني له قرنطین کېدو سره هیڅ ورځنی نه دی پیدا کړی. له حکومت او خلکو غواړي دا غوښتنه ده چې باید موږ سره کومک وکړي او مرسته راسره وکړي. دا خواران غریبان چې دي باید دغو ټولو سره کومک وکړي. یوه بله مور هم له خپل غربته سر ټکوي او وایي شی مو خدای کوي، نه کار نه شی لرو، د نیمه کورنۍ وړه مشه که څنګه که تشنم دی کسی کار ودري رخچه نګرځي، کار شته نه پوروړو باندې. دا وایي خاوند یې ټوله ورځ ښار کې مزدوري کوي او ورځ یې ټوله د ماښامنۍ په پیدا کولو پسې لالهانده وي چې د غزني ولایت له قرنطین کېدو سره یې هیڅ ورځنی نه دی پیدا کړی. له حکومت او خلکو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. محمد عارف لیوال، شمله راډیو، غزني.